وګورئ ښه وګورئ آیا څه فکر کوئ چې دا به څه شي هر څوک که پوه شو چې دا څه شي دي او ویې ویل زه هغه ته جایزه ورکوم بهترینه جایزه ورکوم څه شي دي نقل نه دا د مکتب نقل نه دی دا نقل نه دی دا تعویض او تومار دی دا هغه تعویض او تومار دی چې زما پښې زما لاسونه زما خوله زما ژبه زما سترګې ټول تړلې دي دغسې انتر منتر کړی یم چې د کور څخه د باندې وتلی نه شم آیا تاسې هم کله داسې جنتر یا منتر شوي یاست که نه نه مګر زه وایم خدای دې دا ستاسې په نصیب کې نه کوي هر کال دغه زما حال دی خو مخصوصا د کال په پای کې یعنی پروشش کال چې و صاحب دا منتر صاحب زما تر اوږو پورې رسېدلی و مګر اوس زما د سره څه هم اوښتی دی ته ودرېږه چې د هلکو مور ته ورغږ کړمه چې هغه هم راسي ویې ګوري بیبي شیرینې او بیبي شیرینې ای بیبي شیرینې چیرې یې دلته راسه بیبي شیرینې راځه بیبي شیرینې راځه چې دغه مې حال دی ستا له لاسه بیبي شیرینې څه سولې هغه شیرین هغه بل څه ورته وایي دلبر شیرین هغه ټول دې سر راوله هی هی څه دې ویل د شیرین آقا جان پلاره څه دې ویل څه مې ویل خیاطي مې کوله ښه دې کوله چې خیاطي دې کوله و سړیه دغه څه شی دي دا څه کوې ته نه پوهېږې چې دا څه شي دی نه زه څه پوهېږم دا څه شی دي دا هغه تعویض او تومار دی چې زما پښې زما لاسونه زما ژبه زما خوله ټول تړلي دي سره وګوره څنګه دی زار جانا تیرا که چیزی وګورم دی نه ښه کاغذبات جوړېږي کاغذبات جوړېږي زه په سهار کې یم او دی وایي کاغذبات جوړېږي کاغذبات دلته کښېنه کښېنه دلته لږ څه کاغذبات جوړېږي کاغذبات دې ستا سر وخوري ګوره و سړیه دغه د تومار پلار په مقابل کې ولاړې او بې ادبي کوې تا ته وایم دغه تومار چا در باندې کړی دی ما خو په عمر کې داسې اوږد تعویض نه و لیدلی دا تا تر اوسه دومره اوږد تومار نه و لیدلی نه په خدای که مې لیدلی اوس یې ووینه ونیسه د دې خوا ځه چې زه یې درته ولولم کوم ظالم خدا ناچار سوز ګوره چې دغه هغه کلمات دي چې زه ورباندې جادو سوی یم ګوره د کچالوی له درکه څخه 1000 افغانۍ پورې وړې د نانوای نه 1200 افغانۍ پورې وړې هغه دوکاندار چې زموږ کوڅګي دی اوله ورځ زه د هبرې کوڅې څخه کور ته راځم د هغه نه 2000 افغانۍ پورې وړې او همدارنګه صاحب د دې بل شی ګاونډي څخه 7 منه وړه او د مخامخ ګاونډي څخه صاحب 7 پیالې وچې چای او د دې شاده خوا ګاونډي څخه 12 پیالې بوره دغه دی نورې نو زه نه سم ویلی په دې چې زما اعصاب یې خراب کړی دی نور حوصله زه نه لرم په دې نه لرمه چې ووایم ستاسې ماغز هم در خرابېږي وایي بېوزله مېړه مې ما وویل چې دا څو ورځې کېږي چې له کوره هېڅ نه وځې څنګه به وځم د کوره څخه کله چې زه د کوره څخه وځم قدم مې نه یې اخیستي چې پلا تر غاړه قرضدارانو نیولی یم وایي واچوه پیسې چې د کار پای دی لکه دې وایي پرېږدمه هر څه ورته وایم والکه نه لرم وایي باید چې حسابونه تصفیه سي زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم ورښځي اخر که په کار باندې خو تر ټولو زه زیات کار کوم تر ټولو د مخه زه ادارې ته ځم تر ټولو ناوخته د ادارې څخه راوځم هر وخت ناوخته راځې هی نه پوهېږم چې ژوند مې څنګه خراب سو ای خدا دغه نور که ګورې صاحب چې هم د کور خاوند هم د هر شی خاوند مګر زه صاحب د کور په ارمان کې به زه مړ سم خیر د زه به د کور په ارمان کې مړ سم خدای مهربان دی هی څه وخت چې زه د قرضدارانو اواز وانورم څه وخت چې د کور والا د پیسې اواز وانورم نور ښځې څه وکړو یو فکر باید وکړم یو فکر څه فکر ووایه فکر باید چې انسان د خپل دماغ څخه کار واخلي زه باید خپل دماغ په کار باندې واچوم بیبي شیرینې بیبي شیرین جانې څوک ودرېږه بیبي شیرینې
تر کال تر پایه پورې باید موږ تاسې د خپل ژوند سره سم کړو دا یو باید چې د بې ځایه مصارفات سم مخنیوی وکړو د بې ځایه تګ او راتګ بند اخ چې د دې نابلل شوي مېلمنو د لاسه خو زه تباه یم چو یم درجن ځي راځي شپې تېروي ګوره سړیه باید چې داسې کار وکړو چې د کال تر پایه پورې قطعا قرضداران واوسو آفرین بیبی شیرینه فرشتیات شیرینه خواته گوره رکسا سرائی چه سل خبر از ما و دادی پا منز کی دی بیبی شیرینه گور باید چی عرشای پا اندازه سی یعنی دقا ماش پا اندازه دقا 2000 افغانی سزا چی ماش اخلم عرشای پا اندازه عرشای پا مناسب دول او وایم چی خورا کباب بند اضافه خرچی بند پوشاک بند بلا بند اضافه باش میلمانه بند والکه دلتا راشه بچه گوره زی خورتا بدیم وای چی بیزای مصرف بند گوره جولی جوول بند بودی پران بازی بند وصلی کنه اسکریم خوری بند تشله بازی بند بلا بند ورسه ورطو وای جانا هم باید سیگریت ونس که سیگریت آفرین دقا دی بی بی شیرین زوی دقا سی شیرین زوی آفرین بی بی شیرین زوی آفرین شب پریشیا چیز ما زویه شاید زما د دوی په باره کې څنګه څه ویلي دي چې پسر کو نداند نشان از پدر تو بیگانه خانش مخانش پدر شب ورسه بچه ورسه سر لوسه چلم راوړه چلم سیگریت بند چلم شروع ورسه سیگریت بند مصرف بند او بس ذخیره شروع آفرین بچه شاباس والک تمام امروز حلوای سوانک خوری حلوای سوانک هم بند مکتب تم چیزی 3 روپی 4 روپی بند تمام ورځ مردار شور نخود خوره شور نخود خوره گرس جان بل خدا تام زما اقتصاد را تباه ما چه کړی دي څنګه دې څه نه دي کړی ګوره 12 متر تکرای پر سر باندې اچولې چیزی دغسې بعضې نجونې خو دې داسې یو کشنۍ ټکرۍ ولکه خدای دې ووایي دې خواته راسه څنګه درته وایم ګوښه اوسې خبره په دې کې ده چې بعضې نجونې دا کشنۍ ټکرۍ پر سر باندې اچوي او دغه تندی داسې کوي بیا یې داسې کوي بیا غټه ورکوي بیا د کاکا ولاړه او بل نقطه دی ګوره 12 متره کمیس دې جوړ کړی دی دا هم اقتصاد ته نه خرسوي سر له اوسه دا باید کوتا سي 12 متره 1.5 متر سي یعنې مینیجو پسې مینیجو پیکا ګوره چې کله زه هم ګورم زړه مې باغ راسه او اقتصاد ته باغ دی هم ضرر ونه بس ټول شیان مصارفات بند کښېنه بچی بند بلا بند د دې شیانو په ټول چاره کېږي خو دا ووایه چې د مېلمنو چاره څنګه اوه چې ته د دې مېلمنو د لاسه تباه یم برباد یم د هغې چاره یو کار کوم دغه منتر چې ګورې دا په دروازه باندې هلته زړوم چې هر څوک چې راسي دا ولولي یوه پښه لري یوه پښه به پور کړي په ځغستا باندې ولاړ رایمه وه ګوره بیا که مېلمانه راسي څنګه کوې نه راځي که راغلي زه به ځان لیونی واچوم خو دا یې لیونی سوي دي اعصاب یې خراب دي بلکل صحیح ده هلکه دلته راشه بچې هله ورته دا د دروازې په سر باندې ځوړم که ژر قمار بند مېلمانه بند مګر زما د مور په مخ کې داسې کارونه هم نه کېږي نه زه په خپل کور کې جیره بند اعلان کوم رایمه وه جیره بند وی دروازه ته کېږي دروازه زه به لاړ شم دروازه ورته وګوره په دروازه کې څوک دي مېلمانه کوه اول تومار وروشه جیره بند مېلمانه بند دا خو زما د خواشي اواز دی
صحت مې ولیدلې او رښتیا ما وویل ته راځې نو موږ ته څه حاجت دی چې درسونو ښایي په هر صورت وایي چې ناجوړه شوي وې کوم تکلیف درته پیدا شوی دی د زړه ناروغي الله الله داسې خطرناک ناروغي دا خو ډېر خطرناک مرض دی دا سړی وژني دا ډېره بده مریضي ده دا سړی د بای نه ځي دا هېڅ علاج نه لري هېڅ په دې جهان کې نه لري دا علاج دا د زړه ناجوړي ډېره خطرناکه ناجوړي ده چاره یې دا ده چې سړی باید د کوره څه ونوځي په کور کې سنګین کښېني لکه بت غوندې باید جوړ چای ډوډۍ باید ته د مخ ته راوړي نو که ته غواړې چې ژوندۍ پاته سې ګرانې خواشې باید چې د کوره سره ونوځې ووځې په احتیاط ورته کور ته وړو بېغمه اوسه او که ووتلې خدای نخواسته اووه غرونه دي په مابین کې فیصله کېږي خدای دې نه کوي الله نه علاج یې دغه دی او که په کور کې وي نو ستا زړه به د ګرنډیچ ساعت په څېر باندې دغسې 100 کاله صحیح په ژوند وکړي رای مه وه السلام علیکم څنګه یې دا د عطر بوتل د تکشیر د ډېر عقل مه پوهېږه راځه چې لاړ شو راځه